سینیئر ایډوکیټ محمد ارشد خان یوسفزي د زوی ډاکټر حمزه ارشد او محترمې عایشه عروج سره د واده ولیمه وشوه. په دې خوشحالۍ کې سیاسي، ادبي، تجارتي، ثقافتي او نور ګڼ اړخیز شخصیاتو ګډون وکړو، چې پکې پخوانی صوبایي وزیر خیبر پښتونخوا د مسلم لیگ مرکزي رهنما یاد شاعر محترم عبدالسبحان خان، د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي سینیئر نائب صدر ممبر قومي اسمبلی ښاغلی امیر حیدر خان هوتي، د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر انقلابي شاعر ایډوکیټ شهاب خټک، پی ټی ایم مرکزي لارښود ښاغلی نظیف لالا، ښاغلی پیر عبدالله جان، ښاغلی جمال خټک ایډوکیټ، ښاغلی امین الله خان یاد شاعر، عاصم افتاب، ښاغلی طارق خان او نور ګڼ شمېر مینوالو، مشرانو، ملګرو یو بل سره لیدل کتل وشول. ډاکټر حمزه ارشد یوسفزي او محترمې عایشه عروج ته د ښه ژوند او بختورې کور ودانۍ دپاره خصوصي دعاګانې وغوښتل شوې. دې خوشحالۍ موقع د یوې مشاعرې تابیه وکړای شوه، چې پکې ښاغلی عبدالسبحان خان، ښاغلی شهاب خټک ایډوکیټ، ښاغلی اقبال حسین افکار، ښاغلی عاصم افتاب او نظیف لالا خپل کلامونه واورول. په دې موقع ښاغلی امیر حیدر خان هوتي وویل چې زه اوس د یو دعا نه واپس راتلم، په لاره کې یو پولینګ سټیشن ته ودرېدم، نو لومړی د پي ټي آی کیمپ ته ورغلم. هغوی زما په راتګ ډېر خوشحاله شو. وروستو زه د خپلې پارټۍ کیمپ ته راغلم. پکار دی چې په سیاست کې هم رواداري لا وده ورکړی شي.